نن ورځ شاوخوا 10 بجې د غزني ولایت په ورزو سیمه کې د افغان ځواکونو د ډیسي توپ له کبله دوه نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو دي وژل شوې. د ورزو سیمې اوسیدونکو د دوی جسدونه د اعتراض په ډول د غزني ولایت مقام مخې ته راوړي او له دولت څخه د یادې پیښې د څېړنو غوښتنه کوي. دوی وایي دا لومړی ځل نه دی چې ملکي وګړي په یاده سیمه کې وژل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ملکي کسان وژل شوي وو. لاریون کوونکي وایي 15 ورځې کیږي چې د ورزو په سیمه کې د افغان ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي. دوی وایي په 15 ورځې کې یو ساعت خوب په ارامه نه دی کړی. د غزني د ورزو سیمې اوسیدونکی حاجي محمد وایي چې تېره ورځ هم د افغان ځواکونو له لوري په یاده سیمه کې 2 ملکي وګړي وژل شوي وو. 15 روز میشه که در قریه ما عملیات آماده، ما شوق خو نداریم، شوق حیوان ما در طبیله خو کردیم. کل معاینه تر زخمی و شهید دیروز 2 شهید دادیم، امروز 2 دختر نامزاد 18 ساله شهید دادیم. طالب مایه است 20 کیلومتر 1 کیلومتری خانه فایر منه، این مایه خانه رو قد حیوان میزنه، قد یک دروسکوپ یک فایر منه کل قلعه رو قد حیوان میزنه. مال 300 خانه هستیم، کل ما زخمی و شهید داریم، کل خانه ما خورده زخمی شده. د وژل شوي نجونو پلار عبدالرشید د کامرې مخ ته خبرې نشي کولی، خو وایي چې وژل شوي لورانې یې دواړې کوژدن شوې وې. دوست محمد چې د غزني د ورزو سیمې اوسیدونکی دی وایي تېره ورځ یې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو په نښتو کې خپل ورور وژل شوی. ما دین روزم یک دونه شهید دادم، بیادر خودم. امروز هم 2 تا شهید دادیم، سیاسر از یک خانه. اینی افغانا رو میزنن فهمید کلش در خانه میخورن. یک تا طالب در منطقه نیست. اگر طالب ما یک تا فایر میکنه کلش یا خانه رو میزنه. کلشون در پسته خوستن، نشستن یا مردم کلش تباه کرده رویست. از پسته دم هر جا که دلش هستن زده رویستن و باز که ما جنازه خدا برایم بیرون کنیم، جنازه ما رو نمیتونیم. میگه شما طالب دست دارین، طالب اخش نون دادین. ما طالب گفتم میتونیم که نون نخو. دوی ګواښ کوي چې حکومت یې که غوښتنې ونه مني دوی به نور مدني حرکتونه ترسره کړي او لویې لارې به د موټرو پر مخ وتړي. یا پسته خدا وردارن و یا ما شما پسته قوی تر بندازن. یه حال و روز ما هر روز شهید میدیم، هر روز یا پودری و شرابی در پسته بخش ما کمک نمیتونه. بخش ما نفری باشه که امنیت باشه، نفری باشه که سالم باشه، نفری باشه که برای ما کار. خو د غزنی ولایت مقام بیا وایي چې دوی پلاوی ټاکي تر څو د یادې پیښې څېړنه وکړي. د غزني د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي چې د غزني والي د سیمې له اوسیدونکو سره کتلي او د یادې پیښې د څېړنو ژمنه یې ورسره کړې. نن د ولایت مخ ته ځینې ولسونه د اعتراض په ډول راغلي وو. دوی ویل چې په همدغه سیمه د افغان ځواکونو له لوري اوان لګېدلی دی چې په همدغه کې 2 کسان مړه سوي وو. کوشش کوو چې پلاوی وټاکو، همدغې سیمې ته لاړ شي چې همدغه سیمه له نږدې بررسي کې وګوري چې همدغه اوان یا توپ د جنګ له کومې لوري ورغلی. معمولا د جنګ حالت دی، د جنګ په حالت کې دا نه معلومیږي چې توپ یا اوان د کوم لوري ځي او په کومو ګورو یا په کومه سیمه باندې ثابت کوي یا هلته خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې هم د ورزو سیمه کې په یو کور کې د هوان مرمۍ د لګېدلو له امله د یوې کورنۍ 14 غړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزني د ورزو سیمه له غزني ښار څخه په 10 کیلومترۍ کې پرته ده چې اوس تازه پکې د افغان ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي دي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني. شمله د حقیقتونو هنداره 1.8 FM